انسان او خدای دا د دکتور مصطفی چمران اثر د پښتو ژباړې نقیب احمد عزیزی کړی او زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. وحی دلته چې مې کوم مطلب بیان کړ مفهوم یې دا دی چې الهام یعنی له خدای سره د انسان اشراقي اړیکه د دغه انسان او روح ترمنځ یوه لوړه پوړۍ شته چې وحی ورته وایي. وحی یوازې په پیغمبرانو پورې اړه لري او دا له لوړې پوړۍ د کښته طبقې ارتباط دی. د وحی په جریان کې خدای دی چې له بشر سره اړیکه نیسي. الهام بیا هغه اړیکه ده چې انسان له خپلې خوا له خدای سره د رابطې پیدا کولو ته ځان تیاروي. د وحی میکانیزم دا دی چې انسان ته اطلاعات له لوړ مقام را نازلیږي. په وحی کې خدای دی چې اطلاعات لیږي. دغه اطلاعات مطلق او سل په سلو کې کامل وي. کله چې انسان له لوړو مقاماتو سره اړیکه ټینګه کړي د خپل ظرفیت په اندازه شخصیت تغییر پیدا کوي. که شخصیت کمزوری وي ممکن د حقیقت پر یوه څنډه پوه شي چې خورا ناڅیزه او لږ وي. څومره چې شخصیت لوړیږي هغومره لوړ حقیقت درکولی شي. د الهام یا اشراق په باره کې ویل کیږي چې دا د وجود په عالم کې د رڼا یو ناڅاپي څرک ته ورته یو حالت دی. یوه شغله کوي او شاوخوا روښانوي. کله چې انسان د رڼا په دې سترګک شیبه کې څه شی درکوي دا پر حقایقو د پوهېدو لپاره ډیره لنډه لحظه ده. پر دې اساس ویلی شو چې د الهام او اشراق په حالت کې د انسان علم کامل او مطلق نه دی، خو په وحی کې چې خدای پاک د اړیکې د ټینګولو اراده کړې وي هغه کامله او مطلقه ده. انسان ته د وحی کلمې او توري د تحقیق او یقین په څیر روښانوونکي دي. دلته به پر یوه داسې تګلاره خبرې وکړو چې په ملموسه تجربي او علمي توګه غیب عالم او روح پرې توجیه کیدای شي. که چا روح او غیب عالم ومنل هغه خدای هم منلی دی. علمي تیوري په علمي میتود کې اصل دا دی چې کله یوه پدیده توجیه کوو مجبور یو چې یوه تیوري وضع کړو. معنا دا چې که څوک خدای پالنه وي او خدای نه مني نو که موږ دا ثابتوو چې خدای شته لازمه ده چې داسې تیوري را مخې ته کړو چې دغه ښکارنده خدای پاله تصور ورباندې توجیه کړو. دغه تیوري هله برجسته ځای نیسي چې قضیې علمي او وجداني توجیه کړای شي. دغه تیوري بیا تر هغه پورې کار ورکوي چې نور علمي نقدونه یې خلاف ثابت کړای شي. اوس موږ د همدې علمي تیورۍ په هکله خبرې کوو. انشټاین چې کله دنیا ته راغی او لومړی ځل یې د نسبیت اړوند خپل قانون وضع کړ 100 کاله تیر شول چې بیا وروسته تجربو ثابته کړه چې خبره کره ده. مګر د دغو 100 کالو په جریان کې هیڅ ثبوت نه درلود بلکې یوازې تیوري وه. هره تیوري چې پدیدې تر بلې ښې توجیه کړي د منلو وړ ګرځي. موږ چې پورته کومې تیورۍ بیان کړې پدیدې ډېرې ښې توجیه کولی شي چې ان ارواپوهنه هم سمه پرې برلاسي نه ده. که لږ نور هم وړاندې لاړ شو هیڅ قانون فکري مکتب او اروايي څېړنې نشته چې دغه پورتنۍ پدیدې په دومره وسعت وشني یا توجیه کړي. دا خبره هم د کولو ده چې تر کومه د دغو تیوریو خلاف تیوري منځته رانشي د علمي میتود د قبلولو وړ دي. که څوک ورسره مخالف وي له دې ځایه ورته وایو چې کولی شي تر دې ښه تیوري وضع کړي مګر یوازې جامد ټکر درېیمه نتیجه نه لري. تر دې مهاله وړاندې شوې تیوري په طبیعت کې د دغو عیني او ذهني حقیقتونو د توجیه تر ټولو ښه لار ده. دغه تیوري له موږ سره دا لاس کوي چې روح، غیبي عالم او خدای د دغو عیني او تحقیقي پدیدو په وسیله لمس او احساس کړو او له علمي نظره هم دا زمینه سازي ده چې تر دغو حقایقو پورې ورسیږو.